تازه او بد خبر د طالبانو تبلیغاتي مبلغ او د پاکستان سرسخت دشمن جنرال موبین د طالبانو له لوري زنداني او زندان کې واچول سو. دا چې جنرال موبین ولې زنداني سو، هغه چا ولې او په څه باندې زنداني که، بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د طالبانو استخباراتو مشهور طالب مبلغ جنرال موبین نیولی. خبري سرچینې وایي چې د طالبانو د استخباراتو ادارې په کابل کې د دغې ډلې یو مشهور تبلیغاتي مبلغ جنرال موبین بندي کړی. د هغه د نیول کېدو خبر د طالبانو سرچینو تایید یا رد کړی نه دی. په ځینو راپورونو کې ادعا سوې چې د نوموړي د نیول کېدو دلیل د پاکستان پر ضد په یوه ویډیویي پیغام کې ګواښونه دي. د طالبانو ویاندویانو په دې اړه څه نه دي ویلي. موبین چې په ټولنیزو رسنیو کې ځان په جنرال موبین مشهور کړی، د دوی له واکمنېدو سره د کابل لپاره د طالبانو د امنیې قومندانۍ ویاند و. هغه چې څو ځله په باج اخیستو او خلکو سره په ظلم هم تورن سوی، وروسته له دندې ګوښه او کور ناستی سو. موبین په وروستیو کې د طالبانو د دفاع وزیر ملا یعقوب، د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال عباس ستانکزي او نورو څهرو سره چې د پاکستان ضد ګڼل کیږي نږدې اړیکې لري. د جنرال موبین د زنداني کېدو په غبرګون کې یو شمېر هیوادوال داسې وایي. سیف الله مجاهد لیکلي، د مجاهدینو د زړونو بادشاه جنرال موبین، خبر سوم چې بې له کومه جرمه نیول سوی، سخت یې خواشینی کړم. محمد سجاد لیکلي، په دولت کې یوه ستره هستي، یوه ستره پایه، د اسلامي عقیدې کلک خاوند، امارت تجمند او وفادار انسان محترم جنرال موبین، د جنرال صاحب د زنداني کېدو دلیل معلوم نه دی. لا تر اوسه جنرال موبین نه دی آزاد سوی. زه یې سخت خواشینی کړم. جنرال موبین ډیر نیک انسان دی. همدارنګه نورو هیوادوالو هم پر ټولنیزو رسنیو د جنرال موبین زنداني کېدو ته سخت غبرګون ښودلی او دا یې یو ناوړه اقدام بللی. قدرمنو لیدونکو، نړۍ مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو کتل. تاسې د جنرال موبین په اړه د حاکم نظام دلیل وړاندې کړئ، ولې یې بندي کړی. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت، ښې چارې، د الله په امان.